دا د حالاتو بدلیدل او را بدلیدل دا هم یو ډول آزمایښت او امتحان ده چې الله جل جلاله یې په موږ او تاسو باندې راولي. کله ناکله یو انسان خوشحاله وي، آرام وي، مطمئن وي، خو یو دم ورباندې د غمونو باران شي. بیا کله ناکله انسان په غمونو کې، په جنجالونو کې، په مشکلاتو، په فقر کې یو دم ورباندې الله جل جلاله روښنايي راولي، دا انسان ترقي وکړي، مال لاسته راوړي، پیسې وګټي او خوشحالیانې راشي په ژوند کې. نو دغه د حالاتو بدلیدل او را بدلیدل دا هم یو ډول ازمایښت ده. الله جل جلاله په قرآن شریف کې دې ته اشاره کړې ده، فرمایي ولئن اذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه. الله جل جلاله فرمایي چې کله زه په یو انسان باندې غمونه او تشویشونه راولم، انه لیئوس کفور، دا انسان یو دم مایوس شي، دومره حتی ورسیږي چې له الله نه مایوس شي، هغه هیله او امید له الله نه قطع شي او ناشکری شروع کی. صحیح ده، ناشکری شروع کی، دا ورنه هیر شي چې ګوره الله جل جلاله ما ته څومره ښه ژوند راکړی، خیر ده که لږ وخت لپاره تکلیف او زحمت راغی. نه نه نه، انسان هغه مکمل هیر کی، بس دا اوس په غمونو کې ده، له الله نه مایوسه ده او شکایتونه او فریادونه کوي. بیا الله جل جلاله فرمایي ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء، که چېرته زه په ده باندې خوشحالي راولم، ده ته ترقي ورکم، نو دای بیا وایي چې ذهب السیئات عني، اوس خو دا بد خبرې او بد خاطرات له ما نه لاړل، انه لفرح فخور، نو دی دومره زیات خوشحاله شي چې په دې خوشحالي کې اتی فخر شروع کړي. هغه سخت حالات، هغه مشکلات، هغه فقر، تنګدستي، هغه مکمله هیره کړي. بس اوس وایي چې بس اوس خو ترقي راغله، اوس خو مال راغی، اوس ما څو ترقي وکړه، او بس په مزو کې شي تر دې اندازې پورې چې هغه تیر حالت هم هیر کړي او انسان مغرور شي. نو دا دواړه حالتونه دي چې الله جل جلاله بیان کړي دي. ډیر خلک متاسفانه د حالاتو بدلیدو سره د خپل حالت هم بدلوي، خپل اخلاق بدلوي، خپل ایمان بدلوي. دا یو بد حالت. انسان باید ثابت قدم واوسي. د یو مسلمان په حیث باندې که الله جل جلاله یو دم در باندې غمونه راوستل یا یو دم در باندې د دنیا خوشحالیانې راغلي، ته داسې مه کوه چې الله هیر کړي، داسې مه کوه چې پخوانی حالت هیر کړي. شکر گزاره اوسېږه، مطمئن اوسېږه. د حالاتو بدلیدل هم دا یو ډول ازمایښت ده. زموږ د خلک افغانان ګورئ په یو وخت کې ډیر فقیرانو، بیا الله جل جلاله هر څه ورکړل، اوس بیا غریبي راغله. ډیر خلک د حالاتو سره ځانونه بدلوي. هر هغه څوک چې ثابت قدمه پاتې شي، خپل حالت بدل نه کړي، نو الله جل جلاله به هغه په امتحان کې کامیاب کړي. خو هغه څوک چې خپل حالت بدل کړي او له حالاتو سره ځان هم ګډوډ کړي، نو دا انسان په ازمایښت او په امتحان کې ناکام شو او د دنیا او د آخرت بدبختیو سره مخامخ شو.